خوړله پخکړې زوی مړ کې هې دې ته پسې ګوره د چرګ پښې څنګه دي چا په کومو وطنونو کې د چرګ پښې خوري لاسونه جګ کوي نه لږ کسان دي موږ وطن کې نه خوري داسې اوس ګوتې جګې کوي کوم وطنونو کې نه خوري موږ ډېر سولو در باندې طالبانو اوس دا نه وایو موږ خپل وطن کې موږ د چرګ پښې نه خورو زه خپله یو وخت کې چې طالب وم طالبانو وظیفه به یې چې راټوله کړله اوس مې په یاد دي په هغه کال مو تکمله کوله نو چرګان به حلال کړي ول طالبانو دا پښې به یې کې اچولې وي چې وبه مې لیدې بس بیا به نه کېده خو داسې به مې مازې په سر پکې ډوډۍ چوکه کوله چې مې پښه راونوځي پکې روا ده طالبانو که ناروا ده پښه خوړل د چرګې هغه اوو شیانو کې دا نسته روا ده طالبانو عرفونه دي اوس یو عرف کې چې نسته دا معنا خو نه چې ناروا ده طالبانو د چرګ سر ما داسې څوک لیدلی د چرګ سر به یې داسې خوړه دا سترګه به یې راویستله وبه یې خوړله پخکړې زوی مړ کې هې دې ته پسې ګوره د چرګ پښې